محترم مفتي آغا صاحب عبدالهادي حقانی و د یو پوښتنه درلودله، وای موږ ته ځینې وخت یو ګراک د صدري اډر راکوي، بیا موږ هغه صدري ورته جوړ کړو خو ګراک را نسی. وای داسې وخت هم راغلی دی چې دغه صدري یو کال موږ ته پرته وي په دکان کې، نو اوس موږ کولی شو چې دغه صدري پر بل چا خرڅه کړو؟ ګوري په دې جواب کې څه تفصیل دی. که چیرې داسې وي چې دغه صدري ستا په خپل ټوکره جوړه کړې ده، یعنی ګراک ته رالی تا چې ووایي چې دغه ټوکره څخه ماته صدري را جوړه کړه، نو دا صدري ستا جوړه کړې ده، دا د ده په ملک داخله نه ده. دا معامله هغه وخت معامله کیږي چې دا صدري دی ځان ته تسلیم کړي، پیسې درکړي، اوس معامله وصوله. تر د دې وخته پورې لا معامله نه ده سوې، نو دا ته خرڅولی شي. یعنی که ده تا ته وویله چې دغه ټوکر دی چې دا ستا په دکان کې پروت دی یا چې راوړه، نو د دغه څه ماته صدري را جوړه کړه، نو ستا او د ده تر مابین هېڅ معامله تر اوسه نه ده سوې. دغه صدري ته کولی شي چې خرڅه کړې، دته بیا بل جوړی کړې نور جوړی، هغه ستا کار دی. په مبسوط کې ویلي دي صفحه د 119 جلد 12: وإذا عمله الصانع فقبل أن يراه المستصنع باعه يجوز بيعه من غيره لأن العقد لم يتعين في هذا بعد. وای کچيري دا صانع یعنی دا جوړونکي د صدري دا شی جوړ کی مخکې تر دې چې دغه چاته چې جوړ کړي دغه مخکې تر دې چې هغه ویني دغه شی بیرته خاص کی صدري خاص کړل، نو دا خاص دې سیدی په دې هیڅ ګناه نشته، ځکه تر دغه وخت پورې لا وای د عقد چې نه دي تام سوی، عقد هغه تامیږي چې د صدري یو څه ته پیسې درکې. او کچيري بیا داسې وي چې ټوکر د مشتری درته راوړي، دا صدري غوښتونکی دې ټوکر درته راوړي چې دغه ټوکر څخه ماته صدري را جوړه کړه، تا صدري و جوړ کړل، نو دا بیا ته امین یې، دا شی ستا سره امانت دی. که چیرې داسې وي چې تا دا خرڅه کړله، بیا پر تا باندې د دې قیمت یا مثل د دې ټوکر دا پر تا باندې لازم دی، یعنی ته به بیا بیرته دغسې ټوکر د ده دپاره اخلې. په فقه اسلامي کې راغلي دي صفحه د 555 جلد 4: إذا كان الشيء الماجور كالصوب الصباغة والخياطة والمتاع المحمول في السفينة أو على الدابة يعتبر أمانة. وکچیرې داسې وو چې دا شی تا ته په اجاره درکړل شو چې دغه شی را جوړ کړه، ستا دپاره دونې پیسې دي، یا سامان یې درکړي چې دا په دا کښتۍ کې اوسه دونه کرایه دې ده، نو دا چې دی وایي د ده په لاس کې امانت دی. باره یې وروسته ویلي دي وبناء علیه قد تتغیر صفة الامانة الى زمانه. وایي کله کله دا صفت د امانت یعنی په امین چې څوک امین وګرځېدی، یو شی امانت ورته کښې شوی، هغه که د ده د لاسه ضایع شي خو پر ده باندې تاوان نشته، لیکن دغه امانت کله کله و زمان ته بدلیږي. هغه دا دی چې دی په دې کې تعدي وکړي، په خپل اختیار سره دا شی چې دی د لاسه ویستي، بیا نو دی ضامن دی. هغه دی مجموع زمانات کې راغلي دي صفحه د 2: دفع الى خياط صوبا ليخيته قميصا بدرهم فخاته قبان فإن شاء زمن قيمة الصوب. وایو چا ته ټوکر ورکړي چې د دې ته به قمیص را جوړ کړي، هغه د چپنه ور جوړه کړله، نو اوس دی چې دی ضامن د دې سړي دپاره دی چې دی به هغه رقم ټوکر ورکوي او یا به قیمت د ټوکر ورکوي. بیا په شرع مجله کې د رستم باز راغلي دي صفحه د 354 ماده د 803: الوديعة إذا لزم زمانها فإن كانت من المثليات تزمن بمثلها وإن كانت من القيميات تزمن بقيمتها يوم وقوع الشيء الموجب لزمان. وای کچیرې داسې وو چې دا امانت ته کښېښول سو، هغه د ده څخه هلاک سو، د قصدن هلاکي، نو کچیرې داسې وو چې دا د مثلیاتو د قسم څخه و، لکه دغه ټوکر دا کشمیره چې درکړې ده دې ته مثلي ویل کېږي، دا مثل لري، نو دی ضامن د مثل دغه دی، دغه رقم ټوکر به درته ور اخلي. که چیرې بیا قیمې و، لکه قیمیات یوازې په حیواناتو کې راځي، هغه خو بیا قیمت ورکوي. نو به هر صورت دغه صدري چې تا دا د خرڅ کړله، توم شاید مجبوره پیسې دې په بندي سوي دي، خرڅ دې کړل، د ده دپاره ضامن دغه رقم ټوکر وي چې هغه رقم ټوکر هغه رقم کشمیره به درته ور اخلي، چې بیا هر وخت دی رالي هغه کشمیره به په لاس ورکړي. تعلیم الاسلام رادیو